أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الله واوریدا خبره دا هغه خزي چې هغه د خپل خاوند په معاملې کې ستاسو سره تکرار کوي او الله ته فریاد کوي. الله ستاسو د دوانو خبري اوري. بشکا هغه هر څه اوریدونکو او هر څه لیدونکو دی. پتاسو کې چې کوم خلق د خپل خزو سره زهار کوي داوی خزي داوی مېندي ندي. داوی مېندي خو هغه دي چې هغه زیګولې دي. دا خلق یو ډېر نامناسبه او درو خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډېر معاف کونکي او بخونکي دی. کم خلق چې د خپل خزو سره زهار وکړي او بیا د خپلې کړي خبرې نه واپس شي نیو بل د لاس ورولونه مخکې به یو غلام آزادوي. په دې سره تاسو ته نصيحت کیږي او سچ تاسو کوی الله داغه نه خبر دی. او څوک چې غلام بیا نمومي نو هغه دی 2 میاشتې مسلسل روزي ونیسي. یو بل د غوت ورولونه مخکې او د چا چې د دې هم وسنه کیږي نو هغه دی شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکړي. دا حکم زکه کیږي چې تاسو په الله او دغه پر رسول باندې ایمان راوړئ. دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي او د کافرانو د پاره دردناک سزا ده. کم خلق چې د الله او دغه د رسول مخالفت کوي هغوی با هغه سي خوار او ذلیل کړي شي لکه څنګه چې داوی نه مخکینی خلق خوار او ذلیل کړي شوی دي. مونږه صفا آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو د پاره د ذلت عذاب دی. په هغه ورځ بدا د ذلت عذاب وی کله چې الله هغوی ټول راځوندي کړي او هغه هر څو ورته اوخی کم چې هغوی کړي دي. داوی نه هر شوی دي خو الله داوی ټول عملونه پشمار سنبال ساتل دي او الله په یو سیس باندې نظر لرونکي دی چې د ځمکې او د اسمانونو د هر سیس علم الله ته دی. هیڅ کله داسې نوي چې د دریو کسانو ترمنځ دغه خبري وي او الله ورسره سلورم نوي یا د 5 کسانو ترمنځ دغه خبري وي او الله ورسره شپږم نوي. څوک چې پټي دغه خبري کوي کو هغه د دینه کم وی او که زیات او په هر ځای کې چې وی الله دا غوي سره وی. بیا به د قیامت په ورځ الله هغوی ته اوخی چې هغوی سسو عملونه کړی دي. بشکا الله د هر سیس علم لري. آیا تا اونلیدل هغه خلق چې هغوی د وګ د خبرونه منکړې شوی وو بیا هم هغوی هغه کارونه کوي چې د کم نه هغوی منکړې شوی وو. دا خلق په خپل منځ کې پټي د ګناه او د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبرې کوي او چې کله ستا خپل راضي نو تا ته په هغه طریقه سلام کوي چې په کومه طریقه الله پتا باندې سلام نه دی کړي او په خپل زړونو کې وایي چې زمون په دې خبرو الله مونږ لا ولی عذاب نه راکوي. داوی د پاره دوزخ کافی دی. هم داغه با خشاک جوړیږي هغوی ډیر خراب انجام دی داوی. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي کله چې تاسو په خپل منځ کې پټي خبرې کوئ نو د ګناه او د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبرې مکوئ بلکې د نیکۍ او د تقوا خبرې کوئ او د هغه الله نه یره کوئ چې هغه تبا تاسو په حشر کې پیش کیږئ. دغه خبرې خو یو شیطانی کار دی او دا د دې لپاره کیږي چې مؤمنان خلک پرې غمجن شي. حالکه بغیر د الله د اجازت نه شیطان هغوی ته هیڅ نقصان هم نشي رسولای. مؤمنانو لا په الله باور ساتل پکار دي. اے مؤمنانو کله چې تاسو ته ویل شي چې په خپل مجلسونو کې فراخي پیدا کړئ نو ځای فراخ کوئ. الله به تاسو ته فراخي نصیب کړي او کله چې تاسو ته ویل شي چې پاسه نو بیا پاسه. پتا سو کې چې کم خلق ایماندار دي او علم ورکړي شوی دی الله به ویلا اوچتي مرتبه ورکړي او سچ تاسو کوی
الله داغه نه خبر دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، تاسو چې کله د رسول سره پټي خبري کوي نو د خبرو کولو نه مخکې څه صدقه ورکوي. دا کار تاسو ته لپاره بهتر دی او زیات پاکیزه دی. البته کو تاسو د صدقې ورکولو د لپاره څه بیا نمومه نو الله بخونکې مهربان دی. آیا تاسو د دې خبرې نه اوریدئ چې د وخت د خبرو کولو نه مخکې با تاسو صدقې ورکوي؟ خنو کو تاسو داسې نه کوي او الله تاسو د دینه معاف کړي نو مونږ قائموي، زکات ورکوي او د الله او دغه د رسول اطاعت کوي. تاسو چې څه کوي الله داغه نه خبر دی. آیا تا اونلیدل هغه کسان چې داسې خلک خپل دوستان جوړ کړی دي چې په هغوی د الله غضب شوه دی؟ هغوی نستاسو دي او نه داغوی، او هغوی قصدن په دروغه قسمونه خوري. الله داوی د پاره سخت عذاب تیار ساتل دي. ډیر خراب کارونه دي هغه چې هغوی کوي. هغوی د خپل قسمونو نه ډال جوړ کړي دي چې داغه په پناه کې د الله د لارې نه خلق منع کوي. په دې باندې داوی د پاره د ذلت عذاب دی. د الله نه د بچ کولو د پاره با نه داوی مالونه سپکار راشي او نه داوی اولاد. هغوی د دوزخ ملګری دي او هم پاغي کې به همیشه اوسي. په کوم ورځ چې الله دوی ټول راجندې کړي نو داغه په مخ کې به هم دغه څه قسمونه خوري لکه څنګه چې تاسو په مخ کې قسمونه خوري، او په خپل نس کې به دا ګمان کوي چې په دې سره به داوی سکار جوړ شي. خبردار دوی غټ دروغجن دي. شیطان په دوی باندې مسلط شوی دی او د الله یادی د دوی د زړونو نه هېر کړي دي. دوی د شیطان د ډلې خلق دي. خبردار شه د شیطان د ډلې خلق با په خساره کې پاتې وي. یقینا چې د ټولو نه ذلیل مخلوق هغه خلق دي چې هغوی د الله او داغه د رسول مقابله کوي. الله لیکلی دي چې زه او زما رسولان با خامخا غالب کیږو. بشکا چې الله زبردست او طاقتور دی. تبا هیڅری دا خبره بیان نمومه چې کم خلق په الله او په آخرت باندې ایمان لري چې هغوی دغه خلکو سره محبت کوي چې د الله او داغه د رسول مخالفت کړي دي. خوا کو هغه داغوی پلاران وی، کو داغوی زامن وی، کو داغوی رونه وی، کو داغوی د خاندان خلق وی. دا هغه کسان دي چې الله داغوی په زړونو کې ایمان لیکل دي او د خپل طرف نه هغوی لا په یو روح سره طاقت ورکړي دي. هغه به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. پاغي کې به هغوی همیشه اوسي. الله داغوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شول. دوی د الله د ډلې خلق دي. خبردار چې د الله د ډلې خلق فلا مندون کې دي.